پر قریشی جانان کمن غړیږي بلال لکه نبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې چې کله سخته مشکلات راغی فاطمه او ناسه وه نو هغه ویلې چې واکرب اباه ای د پلار غم او مصیبت را حاضر شه ځکه پلار چې دی هغې باندې سخته راله لورګانې چې دی هغه ورته ناستې وې او فاطمې وویلې چې ای د پلار غم را حاضر شه نبي صلی الله علیه و آله وسلم ورته سترګې راجیږې کړې ورته ویې چې د نن نه وروسته به ستا په پلار باندې نور غمونه نه وي حسن او حسین محمد رسول الله صلم راوغوښته او هغې ښکل کړله وصیت یې د هغې په باره کې وګوره چې حسن او حسین معنی چې دا انوسي و د فاطمې رضی الله عنها بچي و دا دواړه ډېر محترم انسانان نبي سلم فرمایي چې دا زما ریحانان دي زما ګلونه دي دا دواړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن او حسین مبارک امت ته چې دا دغه وکړه وصیت یې ورته وکړه ازواج مطهرات یې راوغوښتل ازواجو ته نبی صلی الله علیه وسلم بیانو ته واعظ او نصیحت وکړه دنیا نه بې رغبتي او د الله عز وجل چې کوم نعمتونه دي هغې ته ترغیب ورکړه کله چې محمد رسول الله تکلیف زیات شو وایي دا هغه زهر و اثر دی چې مال هغه یهودي ظالم عائشې ته وفرمایل چې عائشې زما هغه یهودو چې راله زهر را کړي و د خیبر په غذا کې یو زنانه چې راله زهر را کړي و د هغې د در په وجه باندې د زړه رګونه مې وشکېدل نبی صلی الله علیه وسلم ته الله عز وجل ته شهادت مرګ ورکړی دی وجه دا وه چې یهودو ظالمانو زموږ استاد محمد رسول الله وجلی وایي عایشې دا هغه حالت دی وایي چې دا هغه زهر دی چې زه د هغې د وجه نه چې دی ما خیبر کې ماله دې یهودیانو را کړي وو او زما د زړه رګونه او د دماغ رګونه راله وشکول دې درد وایي او هغه زخم او هغه زهر راله وشکول ملګرو ته چې عام عمومي ته ورسره ملګرو ته وصیت وکړو چې الصلاه د خلکو د مانځه لحاظ وکړئ ګوره او د خپلو غلامانو د مزدورانو لحاظ وکړئ دا خبره چې د بار بار محمد رسول الله ویله دنیا نه چې امت ته د مانځه تذکیر وکړو امت ته ویلې چې امته ګوره تاسو به د مانځه خامخا لحاظ کوئ کله چې نبي صلی الله علیه وسلم سخت شو تکلیف ورو ورو کې چې دی زیاتېده عایشه صدیقه فرمایي چې ما مخکې دا عقیده لرله چې یاره یو سړي باندې چې دا ځنکدن سخت شي نو دا به د هغه د ګناهګارۍ او د هغې د ګناهونو اثر وي وایي کله چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ولیده تکلیف چې دومره سخت تکلیف او یو حدیث کې راغلی طبقات د ابن سعد کې دا روایت راغلی دی چې جبریل علیه السلام چې دی په دې وخت کې را حاضر شو او د هغې سره چې د نور ملایکې هم را حاضرې وي جبریل راغی محمد رسول الله ته ویلې چې یا محمد الله عز وجل را لېږلی یم ستا ته سلام وایي تا ته اول او بیا د دې خبرې عرض درته کومه چې جنت ته د اشتیاق لري او الله عز وجل ستا ملاقات ته ډېر په انتظار کې دی الله غواړي چې تا نور د دنیا نه د تکلیف او د مشکلاتو د زندګۍ نه تا د آخرت مزو ته چې دی او جنت ته دې بوځي الله سلام وایي د سلام نه وروسته که اجازه دې وي نو ستا چې دی ملک الموت را حاضر شوی دی ستا د حاضر دغه دپاره اجازه یې وغوښتله دروازه یې ټک ټک کړه
محمد رسول الله وی چې دا امر ته شوی دی رانه باز محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جبريل دی چې جبريل نږدې شه اذن مني ما ترا نږدې شه الله عز وجل چې استاته امر کړی دی او تیرا لګلې دې مقصد د بارا چې تزمان روح واخلې نو ملک الموت ته اجازه ده جبريل علیه السلام چې هغه ولاړ ملک الموت را حاضر شو هغه ډېر ادب او احترام سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې الله را لګلې هم الله مرده د الله عز وجل امر دی راته چې محمد رسول الله ژوند نور ختم کا او هغه نه چې ساه اخلا کستا اجازه د الله د امر نه رسته او راته ویل چې محمد رسول الله علیه اختیار ورکا په کوم خبره چې خوشاليږي کو د دنیا په ژوند باندې خوشاليږي چې هغه ولا ورکو او کله الله عز وجل پر رضا او ملاقات باندې خوشاليږي چې دا چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه خبره او یا رسول هغه ویل چې بالکل تاسو اجازه ده الله عز وجل فخو منور او د الله عز وجل د دار ماته نور خوښ ده پر قریشی جانان کفن غړیږي بلال لکه لکم زنا رواني ټولې کوڅې ټوله وطن شړیږي چې محمد